د مکه مکرمه ذکر میکړو مدینه شریفه پاتې و داغه د بعض مقدس مقامات بیان د تکوما او بیا د عاشورې دروازه متعلق یو څو ضروری خبره ده تکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکه مکرمه نه هجرت وکړه مدینه شریفه ته د مدینه شریفه آب و هوا هغه وخت برابر نه و یو صحابي فرمایي چې کمه اوبه په لختو کې بيدل نو بین بیکاو او سخا اوبه عموما په لختو کې بيدلې مالګیجنه او بیوي یو سو کیان پکې دو چې داغه او بخوږي وي او پاکي مزیدار وي او چې څوک به پکرال نه جوړه بشو نو نبی علیہ السلام سره د صحابه او چراغ نو بعض صحابه بیماران شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نا جوړه شو حضرت بلال رضی الله عنه بیمار شو بلال خو بخیره کوله یا الله و ابو جهل او عتبه او شیبه هلاک کې ویمونږه د خپل زمکه نه راوشړلو د وبا زمکه ته راوشړلو خشته زمکه نه راوستو او د وبا زمکه ته راوشړلو حالانکه په مکه شریفه کې هغه ته څومره سزاګانې ملو شوې د ایمان د برکت او څومره بهل او ټکولې خړلې خو بیا به مکه یادې ده او شیرونه به وي چې بیا بم زه یو ځل مکې ته لاړ شم بیا بم د مکې غرونه وینم بیا بم د مکې په ګودرونو بوس کم نو نبی علیہ السلام چې ته خبر شونه د الله نه سوال وکړه وی اللهم حبب الینا المدینه خدای مونږ ته مدینه خوخه کې دا مدینه راته محبوبه کې کوم انسان چې په کم کلی کې معشوم لوی شي خړپوسه پکيو کې هغه چې تړکیږي اللهم حبب الینا المدینه خدای مدینه راته خوخه کې او بیا فرمای څنګه خوخه کې که حبنا مکه او اشد د مکې نه راته زیاته خوخه کې مکه چې زمون خپل خار او پکې خړپوسه کړي او مکه خو زیاته خوخه په دی وجه چې بیت الله پکې د حج او د عمره او د طوافونو تعلق نو ام چې څنګه خوخه ده الله دا غینه راځي زیاته خوګه کې وصححها خدای ته ابو هوا مزیدار کې خشته کې چې دا وبات ختم شي او بنده پکې نه جوړه کېږي وبارک لنا فی مدها وسایها او خدای د دې چې کوم د خوراک سيزونه دي هغه زمانہ کې به بعض د خوراک سيزونه په پیمانه خرڅېدل او بعض لکاوس چې په خلق په پیمانه خرڅي اگر چې دا پیمانه د وزن مطابق ده خو عام په پیمانه خرڅيږي او یا دا تیل د لیټرو په حساب خرڅيږي لیټرم یو مخصوص پیمانه ده یا ګیلن نو بعضی سیزونه په پیمانه خرڅېدل او بعضی په وزن نو خدای که کم سیزونه د خوراک خوردنوش په پیمانه خرڅېږي او که کم په وزن خرڅېږي الله ته پکې موږ له برکت پیدا کړي دعا د حضور پاک واخو خامخا قبلې ده قبول شوا خوب ولید نبی علیہ السلام صحابه ته یو خوب میولید یو تور خزه بد شکل ببرسره چې د مدینې نه اوته لو جحفه تلاړه وی شیب تعبیر دی ولا سو وستو وی د مدینه ابو هوا چې خراب و او هغه بیماری و پکې اته خدای لر پر جحفه تا بس د حضور پاک دعا و د صحابه و سلامینه پیدا شو دومره محبت پیدا شو که مکه فتم شو هغه خپل کلی او کورونه د مسلمان په قبضه کې رالل نو به مکه تړنه کې د مدینه کې اوسېدل ابو هوا ټیک شو مزیدار شو او بیماری ختم شو د صحابه مینا وسره زیاته شو او خدای ولا پاغه خوراکي سيزونو کې دومره برکت واچو یقینا هغه وخم مبارک خور او مبارک ازمکه او سم مبارک خور او مبارک ازمکه مانه یو سړی ته پوسوک
وی مکه مکرمه او مدینه منوره کې سړی څنګه مې ډېر خلخي برابرۍ وی ولی ما یې ګوره ډاکټران وی چې د انسان د صحت لپاره دوه څیزونه دي آب و هوا ورته دی وی هلکه د دې آب و هوا ښه ده او د دې پلانکي ځای آب و هوا خرابه ده نو مې آب پارسي لفظ دی اوبو ته وی اوبه او هوا چې ښي نو سړی جوړي صحت برابري او چې اوبه خرابي د کم ځای یا هوا خرابي نو سړی پکې نه جوړي نو مې دوه سيزونه دي ډاکټران وي آب او هوا او با هوا نو مې د مکه مکرمه او به زمزم دي خلک زمزم کې او به استخپل معلومه کې چې څنګه دي او مې هوا د بیت الله د پاسه تاویږي او د بیت الله سره ډغري وي او بیا د انسان په سپېمو کې ورننوزي د اکسیجن په شکل کې نو هوا د بیت الله نه تاویږي او به د زمزم نو د خشتاب او هوا شو کنه شو دا هوا دا خو یو بل سره خلط کیږي لکه یو سړی خوشبوئی پوری کی ما خوشبوئی پوره کلاوس دا لږ سات پس دا ټول علاقه خوشبوئی شي ولی د دې خوشبوئی دا ذرات په دې هوا کې خوار شي هغه سره نور هوا خلط شي هغه سره نور خلط شي او بیا خلک د اکسیجن په شکل کې سپېمو ته راکاږي نو ټول خلک خوشبوئی شي حالانکه خوشبوئی خو یو کس لګول نو دغه هوا د بیت الله سره د غری خوري او د هغه د پاسه تاویږي او د مقام ابراهیم سره او د حجر اسود سره او د میزاب رحمت سره او د بیت الله د دروازې مبارک سره هغه نور هوا نور سره خلط کیږي او زمون په سپېمو الته د خلکو ورتيريږي نو هوام خشته ده د بیت الله د غری خوړلې دي او اوبیم زمزم دي او مې د مدینه منوره ابو هوا التم اوبر زمزم دي د زمزم د اوبال تم رسیدلې دي په ټینکرو کې دي او په جمعات کې پرتی خلک اسکی ډېر زیات سنگ چې اوبه په مکه کې په وافر مقدار د زمزم ملاويږي د قرنګي په وافر مقدار اوبه په مدینه منوره کې ملاويږي نو مې اوبال تم د زمزم دي او مې هوا سونه مزیدار ده د حضور پاک د روزه مبارک د پاسه چکرې لګای الوزی او په خود غر سره د غری خوري او د بقی په مقبره تیریږي را تیریږي او پر ریاض الجنت تیریږي او مدینه د فرشتو ځای د فرشتو په دې میاس کې هوا تیریږي نو مې چې کوم هوا د حضور پاک د مبارک ګنبد سره د غری خوري او پر ریاض الجنت کې چکرې ولګي دغه هوا نور سره مخلوطه شي او ته د اکسیجن په شکل کې راکاږي ا دې نه بهترین هوا به بلکم څوک پکار دیرو آب و هوا د مکه او د مدینه مکه مکرمه او مدینه منوره خشته ده نو سړی به پکې ولی ټکنی او بعضی بیماری خو په حضور پاک راتلی او په صحابه او په انسان به مرضی بیمارو خو ډېرې فایدې دي د چا په خدای درجه بلندای لکه د نبی علیہ السلام مبارک د چا نه خدای ګناه راځي او د چا نه خدای مرتبه اوچتای په مرتبه پیوچتای په بیمارو نو حضور پاک دعا وکړه خدای قبول کړ مبارک ابو هوا د مدینه منوره توابه وتوي نو می بدل شو یسرب نو مو سرب تکلیف توي بیماری توي او نقصان توي حضور پاک وینن نفس بوت یسرب نه وای مدینه بوتوي او بعض علما وای وی کچا مدینه ته یسرب وي نو کفاره ده چې دی بلزل وي مدینه منوره نو داغي وبال نه بخلاص شي اوس بوته مدینه وي مدینه خار ته وای مدینه النبی رضی خپل نوم دی د نبی علیہ السلام خار نو خلق پک اختصار کوي نو مدینه وته وای مدینه شریفه د عزت توجنوایا یا مدینه منوره وته وایا حضور پاک فرمای بل نو می توابه دی او طیبه وته وای پاک خور او پاک دی نبی علیہ السلام بوی دا د دینم دی توابه او طیبه او حضور پاک یو ځل او فرمایه وی په مقدس مکه به دجال ارزه ته داخليږي یو مکه او مدینه ته به نه داخليږي مکه ته چراشی د مکه په درو باندې به فرشتي ولاړی توري به وسرای دجال به نه پریدي او د مدینه په درو باندې په لارو کوسو کې به فرشتي ولاړی توري به وسرای نو دجال چراشی شام ته به ول مخبر واړی نو شام ته بلال شو په شام کې به هلاک شي خدا دو کلی دی چې دې ته دجال نه داخليږي طاعون او وبا والا مرض بم نه داخليږي
داسې بیماری باز وخت راشي لکه په چرګانو راشي په یو سات کې ټول مړ شي، یا په ګډو چیلو به په خوار اتلا اوس خولستنې وي ټول به یو شان مړ شو، یا په څاروو په انسانانو هم داسې راځي یو شان وبا ډېر خلک پکې مړ شي. نو داسې اکا دوکا بیماری به راځي خو وبا به نه راځي. یو صحابي دی حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ دی عیسائی مسلمان شوی، عیسائی مسلمان شو. مستو ترمذی شریف کې واقع راځي. دی راته نبی علیہ السلام لوی موږ 10 کسانو د کلی نه راووتو او یو دریابي کشته او انګوټ پاغه کې کېناستو. وی دریابي سفر و دې کې هوا د جانب سمانه مخالف نشورو شو، زمون کشته په مخ کړه په خپل کنټرول کې نه و کشته. بعض وخت په دې دریاب کې د زول او طوفان راشي، کشته په مخ کړه یو جزیره ته یو جزیره سره زمون کشته ورسېده او بس مون عافیت او خیر پدې کې وګڼل چې دې کشته نه کوشو دې جزیره ته سور داخل شو. هغه زمانہ خدا سه و چې دنیا ډېره خورا نه و. وی مونږ دا کشته نه کوس شو امو تعالی یو جزیره ته وردن نشو کله دا هوا کله برابر شي نو دې کشته ته وخی جنو مدینه ته روان. وی چې څنګه جزیره ته مونږ د دریاب نه سمندر دریاب دی کوس شو، لږ ور مخکې شو یو حیوان اومولید، یو شی دی جم دی شی دی او ټول په ویختو کې ډوب دی، یو شان ویختی د مخ او د شاپته بالکل نه لګیدا. وی مونږ ته ویریدو، مونږ هغه خبرې شروع کړې انسان په شان. خدای دا څوک دی؟ شیطان دی؟ پیری دی؟ دا څه بلا ده؟ مونږ ته تاسو کته څوک وی مات مونږ ته وی چې زه جاسوس یم، انا الجساسا جاسوس یم. ته جاسوس څنګه جاسوس څه وای او څوک یو څوک نه؟ وی مونږ ته وی چې ما څه کوي تاسو لګونه مخ کې ورشه دغه ځای کې یو بلا جنگی ده، یو بند او یو ځای دی، الته یو سړی ستاسو انتظار کوي. خدایا الته سړی سکی زمونږ انتظار او دا سړی څوک دی کم ځای دی؟ وی خیر مونږ لاړو چې لږ مخکې لاړو الته یو ځای یو سړی پکې ولید، ډېر غټ درون سړی و او لاس یې په زنځیرونو د سټ سره تړلی شوی او د خپو نه په غټو زنځیرونو تړلی شوی. وی مونږ وی چې دا خو څوک شیطان دی، و چې دا څه مسله ده چا تړلی دی او دا څوک دی؟ چې ورنږدې شو وی مونږ ورته ته څوک یې؟ وی دلته څنګه رالی؟ وی مونږ وی دقسې مونږ 10 کسانو په دې کشته کې او کشته ډغر وواله زول طوفان راغی د جزیرې ته کشته راوړه او تې راکوشو. یو میاشتم په دې کشته کې تېره کړه، خوراک سکاکم خلاص شو. یو حیوان سره مخامخ شو د ویختو ډک، هغې سره هغه را سره خبرې شروع کړې. مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ تالی راولېږل. ته څوک یې؟ وی داسې یو ټوپ یې و په هغه زنځیرونو کې، یو چغې وواله. وی مونږ خو 10 کسانو خو بیا هم ته ویرېدو. مونږ وی چې څوک یې؟ وی زه راته خپل ځان ښیم خو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته خپله قصه وکړه چې عرب یو، دلته څنګه راغلې ټوله قصه مو ورته وکړه. وی بیا ماته مونږ ته وایي چې نهر بیسان د بیسان د کجورو چې کوم غټ باغ دی، انګور کجوري پکې دي، د هغې څه حال دی؟ دا په اردن کې، اردن سره خوا کې هغه زمانه کې یو لوی باغ، اوس هم باید دی کې یو باغي خلک مشهوري خلک د هغې تماشې لمځي او سیاحت لمځي. دا یو غټ باغ و، هغه نخلستان د کجورو او هغه باغ څنګه دی مشهور کې خلک سیاحت ته هغې لځي. وی مونږ ورته چې بالکل ډېر ښه باغ دی، ډېره ښه میوه ورکوي، دنیا ولا سیل له روانه ده. وی یو وخت به راشي چې دا باغ به اوچ شي. وی بیا وی چې جزیره تبریه چې کم دغه دی دا دریاب دی هغه څنګه دی؟ وی مونږ ورته وی چې ښه آباد دریاب دی او خلک ځي سیاحت له ولو پکې چکرې لګوي. وی یو وخت به راشي چې دا دریاب به اوچ شي. نهر زعر د هغې یو چینه ده، د هغې تپوس یې وکړه چې هغه چینه څنګه ده؟ مونږ ډېرې خوږې اوبې دي او عرب ځي هغې کې سیاحت هم کوي اوبه هم څکي. وی یو ټیم به راشي چې دا به اوچ شي. وی بیا راته وی چې د عربو څه حال دی؟ وی مونږ ورته وی چې د عربو خو ډېر ښه حال دی او ښه دي، خپل تجارت کې یو څوک خپل پټي باغونه کوي. وی چې څه نوې حالت خو نشته، څوک نوې پیغمبرۍ دعوه خو چا نه ده کړې. وی مونږ ورته وی چې یو سړي خو د نبوت دعوه کړې ده، په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی. وی راته وی چې دغه سړي څه حال دی؟
خلک یې مرګرتیا کوي که نه کوي وی مونږ ورته وی چې او چې کوم نږدې ملګري دي نږدې خلک دي نو هغې یې مرګرتیا کوي او چې کوم خپل قوم دی هغې یې مرګرتیا ونه کړه وی چې څوک یې مرګرتیا کوي دا ښه کوي او چې څوک یې مرګرتیا نه کوي دا بد کوي یو وخت کې به راشي چې د به په دې ټوله علاقه باندې قبضه راشي مرګرتیا یې پکار ده چې مرګرتیا یې وشي وی خیر مونږ ورته وی چې ته څوک یې وی زه دجال یم د دجال ان قریب دی چې زه به روزم او زه به ټوله دنیا کې 40 ورځې کې ګرځم 40 ورځې کې به ټوله دنیا کې د چکر لګوم دوه کلی دي چې هغې ته به زه نشم داخلېدی یو ته مکه وی بل ته طوابه او طیبه وی دې دوه ته به نه داخلېږم ولې به نه داخلېږم فرشتې به د هغې په لارو کوڅو کې ولاړي او تورې به ورسرې ما به نه پرېږدي او نور به زه په ټوله دنیا لګیم چکر به لګوم په 40 ورځو کې وی دا خبر ام ته واورېدې او موږ ته را روان شو او یریدو کشتۍ ته وختو رالو چې نبی علیہ السلام ته تمیم الداری دا قصه وکړه نو نبی علیہ السلام په خوشاله شو ځکه دا واقعه نبی علیہ السلام صحابه ته مخکې بیان کړی و نو د مانځنه پسې ټول صحابه را جمع کړل کېده کېنول او په منبر د پاسه ودرېد وی تاسو ته پته چې ما کم سره راوغخته وینه د الله رسوله وی دا تمیم الداری عیسائی دی مسلمان شوی دی او دا قصه دا ټوله قصه نبی علیہ السلام صحابه ته بیان کوي دراته داسې وی دا چې تاسو وی دي ما چې سوې داسې ته وی کنه تمیم الداری وی او نبی علیہ السلام صحابه ته چې ما د تاسو وی دا تمیم الداری هغه څه وی کنه وی او بالکل وی نو حضور پاک کونټه مبارک او چت کړه او زمکه لارو برولا وی چې دجال وی چې توابه او طیبه ته بنه داخليږم نو دا توابه او دا طیبه ده دې ته بنه شي داخلي دي نو په دنیا به چکر لګای نو مدینه منوره بل نوم توابه دي طیبه دي طاعون وبا بنه داخليږي دجال بنه داخليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مدینه خلق سره سکیمونه او سازشونه جوړي وې داسې به خدای ویلي کې لکه مالګه چې وبک اوبو کې واچو دا ویلي شي او فرمایي وې چې کوم انسان د مدینه په تکلیف باندې صبر وکړي الته وته تکلیف پیښ شو زخم شو وجود ته زخم ورسید بیماری ورته ورسیدا ټینشن پریشانی وته پیښ شو وې د قیام او د په صبر وکړه د قیامت پرځ بلدي سړی د پارزه د الله په دربار کې سفارش کو او نبی علیہ السلام فرمایي وې داسې بسوک پیدا شي چې د مدینې نه وځي او مدینه نه خوخه چې کوم انسان د مدینې نه اعراض وکړ او نفرت وکړ د مدینې نه اوته وی الله به داغه په دې مدینې نه داغه بهتر سړی راولي او یو ځل یو فرمایل وی شام به فتح شي وی خلق به چکر لګي شام ته چې شام فتح شو الته بزي وی زیبه خلق او تلوار بکی خذ بمبوزی بچی بمبوزی غلامان بمبوزی خو دا خلق نه پويږي قسم دې چې مدینه بوله د شام نه غوړای وی عراق بفتشي خلق بخپل خذ خپل بچی نوکران پسارو ساروی کی چې هو عراق کوفه بصره فتشوا من التزو وی قسم دې چې مدینه ولا خلق کدوی پويږي و یمن بفتشي نو خلق بخپل بچی او خپل نوکران او خپل زامن پسارو بار کی چې یمن فتشو من التزو وی زیبا یمن تا دا به تخخکاری وی قسم دې چې مدینه ولا خلق کدوی پويږي ته حضور پاک وطن ما دا ابو هوا قصه درته وکړه د فرشتو ګوان د قران د نزول او د نازلېدو ځای چې پیغمبر علی السلام د نبوت د پیغمبرانه پس 14 کال په مدینه په مکه کې تیر کړی دي او 10 کال په مدینه شریفه کې تیر کړی دي او د خپل ځان د دفن د پاره مدینه منوره غوړه کړی حنین فتح شو مکه مکرمه چې فتح شو نو نبی علیہ السلام صحابه ځان سره واغشتل لال حنین فتح شو او طائف په دې علاقو باندې قبضه وشوي بلا غنیمتونه حاصل شو یو ځای د جعرانه وته وای وسم بعض خلک لار شي جعرانه ته او دا غینه یو عمره کوي حاجان صاحبان چې لار شي یو 20-22 کیلومتر د مکه مکرمه نه بهر ده دغه ځای نبی علیہ السلام عمره کړل نو بعض خلک وته غټه عمره وای دا زمونږ د خلکو اصل خبرې دي په عمره کې غټه وړه نشته عمره بس دیته وي چې د حرم د ځمکې نه باروزه او احرام وتړه او نیت ته عمره وکړه راشي طواف وکړه د صفا مروه سعی وکړه نو دې کې غټه وړه نشته که څوک د مسجد عایشه نه کوي که څوک د جدې نه کوي که څوک د عرفات نه کوي
او که څوک د جهرانی نه کوي، که څوک د پاکستان نه کوي، او که څوک د مدینه منورې نه کوي. دې کې هیڅ فرق په عمره کې نشته، د ټولو ثواب یو برابر دی، نه پکې غټه شته او نه پکې وړه شته. البته یو خبره ده چې څومره د لرې ځای نه د نیت او کوي حرام دی وتړو او لبیک دې زیات وي، نو قدمونه دې زیات واغېستل ثواب به دې زیات شي. لبیک کې ډېر وي ثواب به دې زیات شي. او چې د مدینه شریفې نه د نیت وکړو نو دې کې دا فایده ده، دا فلسفه چې د حضور پاک سره لږ موافقت به دې راشي. ځکه نبی علیه السلام مبارک د مدینه شریفې نه عمره کړې ده، او که د جعرانې نه دی وکړو نو د پیغمبر علیه السلام یو سنت باندې د عمل راغی، ځکه حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده. دغلته غنیمتونه تقسیم کړل. نبی علیه السلام له الله ډېر هوښیارتوب او ډېره پوهه ورکړې وه. نو مکه فتح شوې وه نږدې، نو د مکې چې کم خلک وو هغوی له ډېر څاروي ورکړل، غنیمت ایسې هغوی له ډېره ورکړه. هم په دغه میاشت نیمه کې مکه فتح شوه، او هم دغه میاشت نیمه کې د مکې خلک کافران او مسلمانان شو. نو چې کوم نوي مسلمانانو د 10 ورځو د 20 ورځو د میاشت هغوی له ډېر غنیمتونه ورکړل، چاله 100 خان، چاله 50 خان. او چې کم د مدینه منورې انصارو یا زاړه کم صحابه هغوی له پیغمبر علیه السلام لږ لږ شی ورکړه. نو د سړي په کې ګیله پیدا کېږي که نه، چې زه زوړ ملګری یم او زوړ مسلمان یم او هجرتونه مې هم کړي دي او جهادونه مې هم کړي دي، نو ما له لږ شی راکړه. او چې دا د 10 ورځو مسلمان دی، 10 ورځې شوي دي او 20 ورځې شوي دي، اوس هم ورسره جنګونه وکړل، دوی له ډېر ورکوي. دې کې د نبی علیه السلام حکمت و. هغوی له ځکه ډېر ورکړل چې نبی علیه اخو زمانه د موټر او د جز نه وه او د ټینک او د توپې زمانه نه وه. حضور پاک وایي چې دا خو د 10 ورځو مسلمانان دي او مکه م ته اوس پته کړه، نو اوس به ځو واپس مدینې شریفې ته. هسې نه دي بیا چې ته بغاوت ونه کړي او بیا غوبل جوړ نه کړي، او په مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي دا راته چې ته مړه نه کړي، نو بیا به د مدینې نه خو 400 میله مزل دی، بیا به څوک راځي. نو د نبی علیہ السلام په دې کې دا غرضو چې دی له لږ مالونه ورکم، نو په اسلام به لږ کلک شي، د زړه مینه به اسلام سره پیدا شي، نو شورش به جوړ نه کوي. بچیره پاک کوپر کې زمونږ څه پیدا وه، دا د په اسلام کې هم خدای میلو شو، هم پیغمبر میلو شو، او هم راته بلا غنیمتونه سلسلو خان هغوی په سترګو لیدي، بلا وخان راته میلو شو، بلا مالونه. د علیه السلام په دې کې دا غرض. خیر د مدینه انصارو لګوندي او پټه بعض الکانو ګیله شکوا وکړه، اوهو وی نبی علیہ السلام د مکی خلکو لا ډیر غنیمت ورکا، د 100 ورځو مسلمانان دي او مونږ د کلونو مسلمانان یو، جنگونه هم کړی دي، مونږ له لږ مال راکړه. او چا پکې وی ها چا سره چې اوس مونږ جګړه وکړه او زمونږ توري د هغې په وینو رنګ دي، هغې له سلسلو خان ورکړل او مونږ له لږ لږ راکړل. نبی علیہ السلام ته دا خبره ورسېده. چې ورسېده نو اعلان یې وکړ د مدینې انصار چې څومره دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شي، تمبوانې لګولو دا نور د پاره خیمې دې کې راجمع شي، بل به پکې څوک نه. ټول انصار راجمع شو، هلکان او بوډاګان ټول د سیل. نبی علیہ السلام ولا راغی وی ټول انصار یې وی او دې د انصار دا نوم دا ولا الله رسول خو دې مخکې به وته ابن قیله وی د دې چې ته قیله مشرنیات تیر شوی د یمن نه راغلی د اصل کې د مدینه خلک، نو بیا وته انصار نوم کې خود چې دا انصار لقب چې د حضور پاک مدد کړي دی. د مکه هغه ته مهاجرین دي ته انصار وي. قران کې ذکر دی، رسول الله مبارک کې ذکر کوي. وی صرف انصار یې باقی خدر کې څوک نشتا. یو صحابي وته وی او صاحب مون صرف انصار یو، باری را کې بل څوک نشته، صرف یو خورای را کې باری شتا. خورای چاته وی نبی علیہ السلام ته وی ځکه د حضور پاک نیا د مدینه و د نیکه مور قرانیا چې وته وی د نیکه مور. نو خوش طبیع وکړه وی صاحب بل څوک باری نشتا، یو خورای را کې شتا. حضور پاک او خندل وی ان ابن اخت القوم منهم، وی دا خورای دا قوم نه حسابيږي، زم ستاسو یاره وی څه خبر را تر رسیدلې ده، چا دا خبرې کړې ان هغه خو به دروغ نه وي. وی صاحب او دا خبرې د مشرانو نه دي کړې، سپینګیرو خدای لکانو کړې دي. وی سی ویلې دي، وی دوی وی چې موږ د زمانو مسلمانان یو او موږ له مالونه کم ملو شو، د 100 ورځو کسان دي مسلمانان، هغې له ډېر مالونه ورکړل. زمونږ تورې د هغې په وینو سم رنګ دي، ورسره جنګ وکړه، په مکه کې مکم ته واغېسته، هغوی له ډېر موږ له لږ. حضور پاک وی او بلکل داسې مې وکړل.
ولې مې وکړل داغي اسلام سره مینه پیدا کوم تاسو قاسم سوچ مسلمانان دي کمال نه در کوم لکه ایمان پروت دی هغه خو کچدي نبی مسلمانان دي اسنه زوزم شورش جوړ نکی بغاوت نکی بیا به څوک ورپسې راځي هغه له د مینه پیدا کوم مال ولا ورکو تاسو قاسم چې مسلمانان دي او اے انصارو الله اکبر عجیب خبره کوي اے انصارو سم خوخه ده چې خلک کورونو ته وخان او ګډ چيلې بوزي او تاسو ځان سره مدینه ته رسول الله بوزي ګډ چيلې وخانم خوختي غنیمت او که رسول الله خوختي ځان سره بوتل غواړي باس انصار په جړاش دا الله رسوله نمو ګډ پکار دو نم چيلې نم اوخ پکار دي زمون ته پکاره چې تم سره مدینه شریفه ته لاړ دا ګوره د انصارو څومره فضیلت او بیا حضور پاک اعلان وکړ وی فرمایل وی لولا الهجرت لكنت امرا من الانصار وی که هجرت نوې مقرر نو زب انصارو کې پیدا او ټول خلق بډیریږي انصار به کمیږي او استاسو به حق تلفی کیږي رسو بادشاہ به تاسو خپل حقونه نه درکې خو جنگ به وسره نه کوي صبر وکي ما سره به په حوض کوثر ملاقات کیږي او بیا فرمایل لو سلكت الناس في شعب وی که خلق په یو در رواني او انصار په بل در رواني لسلكت شعب الانصار د بل انصار په در کې د بل چا سره ونځو او که خلق په یو خول کیږي او انصار په بل خول کیږي زبد خلق سره سفر نکوم زبد او نور خلق زما جامده کمیس مې دي او انصار زما بنین دي چې زما وجود سره لګیدل دي او نور خلق مثال داسې دی زما لکه لاس او خپې چي دي او د انصارو مثال داسې دی لکه زما معده چي وي تاسو زما معده او بیا فرمایل وی تاسو زما صندوق چه صندوق کې خلق خپل خاص سامان امانت اګدي راځونه می تاسو سره امانت پراته دي صحابه پرې خوشاله شو هغه وی چې موږ په مکه شو اوس به نبی رسول الله په خپل کلی کې پاتې شي اوس غلبه رااله بس پتاو لګید چې نبی رسول الله خپل کلی کې نه پاتې کیږي او مدینه شریفه ته ځي باغیر سوال خوشاله شو دینه تاسو معلومه کې د مدینه منوره برکت چې حضور پاک ځان له مدینه خوښ کړه حالانکه چې خپل وطن د خلکو فتح شي نو بیا وایي زه بس مونږ هجرت کړو مکه د کافر وطن اوس د مسلمانانو وطن شو بیت الله دې پکې جناب زه چې زه مکه ته واپس وینا نو مدینه کې خپل ژوندۍ ټول په مدینه منوره کې تیر نو مدینه منوره د برکت ځای دی د مارو حضرت جبرئیل علیہ السلام او حضرت میکائیل علیہ السلام او نور چې څومره فرشتي دي بار بار په مدینه شریفه ته راتلي او د حضور پاک زندگی خوشاله زندگی او د محبت زندگی او د امن او د اطمینان زندگی دا په مدینه شریفه کې تیر شو یو حدیث پاک کې راځي ان الایمان لا يأرز الى المدینه كما تأرز الحيه الى جحرها وی دا ایمان د مدینه نه خورم دی او دا به مدینه ته راغونډيږي ورور او داسې به مدینه ته راغون شي لکه څنګه چې مار د سوړی نه اوځي واپس پلی سوړی ته ځي او په سوړه نه نوځي وی د قرنګي به د ایمان را روان وي لاول به حجاز ته راغون شي مکه مدینه ته راغی نه پس به بیا راشي مدینه منوره ته بس اخره پورې به مدینه منوره کې وي او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی پټولو کلو کې چې د قیامت پر ورځ هلاکیږي نو اخیری کله به مدینه منوره هلاکیږي دا د مدینه منوره برکات بلکې تر دې حد پورې په یو سړي ځل په مدینه کې مرګ خوښ کړ نبی السلام وی فلان کې سړي سره با توري کاغه شهید شو فلان کې سره بای مشری جنډا کاغه شهید شو فلان کې سره به جنډای او کاغه شهید شو چې بیا چا جنډا پلاس کې واغښتا نو بچی د حضور پاک د خلې نو خپل همدا څه شو بیا هغه صحابي شهید شو بل جنډا واغښتا هغه شهید شو بل جنډا واغښتا شهید شو بس خالد ابن ولید ور الله جنډې په تکله
او پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره کې پیشنګوئی ورکړه وای چې ما څنګه ویلی وغسیو شو فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا فلان کې شهید شو جنډه فلان کې واغښتا ا شهید شو جنډه خالد چا واغښتا خالد نو میوانه غښتا دا الله د تورو نه تورې جنډه واغښتا سیف من سیوف الله سیف الله د الله توره ډېر زبردست جنگونه وکړل او زبردست مجاهد تیر شوی دی او چې کله امرینو په خپل کټ پوزي کې امری په مدینه کې بیمار دی نو جاړي اوه ډېر جهادونه مې وکړل شهادت کې مې نصیب ونشو شهید نشم جهادونه مې ډېر وکړل خو شهادت مې په قسمت اون رسید شهادت پسې جړل په خپل مرګ وفات شو زمو علماء دي کی وی خالد اس شهادت پس جاړي هغه ته نبی علیہ السلام د خدای تور ویل دي نو د خدای تور څوک ماتول شي چې شهید شو خدای تور ماته شو تور خدای تور خو څوک نشي ماتو نو صحابه او شهادت پس جاړل نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک خدای استا پلار کې می شهادت نصیب کې وجعل موتتی فی بلد رسولک او خدای شهادت په مدینه کې غواړم مرگ میں دا مدینے پا خور کے بار نا نو چاوتے وی جیبا خبر دا ہم شہادت والے دا مدینے مرگ والے دوالا کم دے کی گی اخو چیتا جہاد تلار شاہ کا زمانہ کے خو مدینہ و گیر چا پیرا فتح شویو حضرت عمر پا زمانہ کے خو دیر لوی فتوحات شوی دی اخو چیتا میدان تا چیتا جہاد دلار شنو التبا شہادت ملو شی نو مرگ دلتا غواړي دلتا کافران کم دی جهاد کم دی او ش مدینه مرګم غواړي او شهادتم هغه وی چې خدای ته خو خشینو دلته امرات کول شي او ماغه سو شو سار مونږ کو قرات شروع ک ابو لؤاد مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه غلام هغه مجوسی د اور عبادت وکاو هغه ولد لورو هغه دو مخې دي چاړه جوړه کړي و خنجر کې وته وای او ولې د زهر وبم ور کړی وي او چې د سنگ تلاوت شروع کو سورۃ یوسف په عموما د سار په مانځ کې تلاوت کو بد شاتنه په پاغه خنجر غزارو کو او چې غزار یو کلو خنجر یې تلې خېټه سره بار راوست حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه وخت کې مونږ خراب نکاو زر رستو بل صحابي د مټونی وزات مصالحه باندې ودرو زری بل مخ کې کو او شاده پرې وته نور خدای شاده په چاړو لګي او ویني ته بیګي چتا ټینګې دي شي بیا بلې مخ کې کاغه باندې منځو کو هغه ظالم بیا منډه والا صحابه را دیو سورله صحابه نورم په چاړو وای چاسپی بربند چاړه دا بیا یو صحابي په د پاس یو کوټ ور واچو هغه کې سره بند کو بیا ځان ذبح کو خو بچو نو چوچته کچې منځ رسو صحابه چې کروسو سپونه خو غټس جمع وا ناغي نور خو پوي نشو خو دونه پوي شو چې سره ګړبړو شو په لومبو سپونو کې بجلی خو نه او دونه پوي شو چې د عمر आवाज بدل شو د بل چا आवाज شروع شو قرات شروع شو چې مون هغه ډېر مختصر منځ قابل صحابي دی او چت په کوړته یاوړو ویني ته بیګي نو چې ویني ته بیګي دی به هوش دی او کله په هوش کې راغی نو لومبه تاسو کو به چوالما چاوته وی سیب هغه فلان کی مجوسی غلام ابو لؤلؤ اوله وی الحمدلله چې د مسلمان د لاس مړ نشو د کافر د لاس مړ شو ور شهادت ته وخت دی کنه پیغمبر په خار کې خدای پاک هغه دعا قبول کړه بیا به هوش شو چې کله په هوش کې راغی وی وبراوړې نو په منډه ولا زوی وبراوز غلولې نو چې څنګه زوبې ولا راوز غلولې وی ما کینوي او دس کوما ایمون خوی چې تو بس کې جوړو سپتی ممو وینه د نبیږي زوی وته وی بچی دین ما ته مخایا ما د رسول الله مبارک له دین زکړې ما ته دین مخایا وخت باقی دي د مانزو وی او وخت باقی دي منس قضا خو نه دی وینا وشابه ما نه کې 14 وکاو او دس وکاو دغه حالت کې چې وینه ته بیږي نو 14 وکاو بیا لکه سخته پیراله به هوش نو یو پټي غوندې لړې واله وی ما پاسه وی چې منځو کوم یسه به پم لاس ته اشاره د لمون دی وخت کې جایز دی په اشاره وکړه وی بچي ما دا ته نو چې ما د رسول الله مبارک نه منځ دکړې ما ډډه راکې چې منځو کوم منځ یو کو چې په ولا ورکړل نو خېټې نه پیره وتل وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه
لیکن هغه دعا خدای قبول کړه چې خدای شهادت راکې مرګ د رسول الله مبارک په کلی کې راکې. علما دین معلومي چې یو سړی دا تمنا کولی شي چې خدای مال په مدینه منوره کې مرګ راکې او د ایمان سره دا تمنا کولی شي. ایمانس کې یو خبره د تکوم دا صادر ګرځي مونږه دی جمعات کې دلا هغه درې اخلو قالینی دغه جمع شروع شو هغه ما تاسو کړی دی نو هغه یو جانماز په هغه درې باندې په 600 روپے کېږي څه کم هم کېږي او زیات هم کېږي او چې کم خغون دی متوسط هغه په 600 روپے باندې الګ الګ صبر کوله په 600 روپے یو جانماز کېږي او دې لپاره زمونږ تاسو ته پته را اته نه غټه درې په دې حال کې لګي سو بارم لګي او د جمع را روان دي نو دا جمعات ګوري مونږ نه بار چنده وخت ده نه کوم چې مې بار داسې دوستان شته کاږي ته مې ټلیفون مو کوم ممکن ده چې لاس دوله درې به وروړي سبب یې وروړي او زما د عادت نه چندې غواړم نه بار چاته ویم چې چنده وروړي د جمعات لپاره او نه دا سوال مې دته نه دا کوم خدا ستاسو جمعات ته تاسو پکې مونږ کوي جمعې مونږم پکې کوي او ستاسو جمعات ته تاسو ته ځکوي نو که څوک پکې یو جانماز اغشتي شي په 600 روپے هغه درې کې د 14 جانماز راځي او که څوک پکې دوا غشتي شي که څوک پکې درې غشتي شي نو تاسو ډېر به ثواب دي د جانماز د درې برته څه فضیلت بیانو مونږ به پکېږي ثوابونه هم کېږي او دا په کلونو پرته خرابېږي نه په کلونو اقالین په کلونو پروتي خرابېږي نه نو 50 کال او 40 کال پروتي تاسو ثواب بکېږي ماشومان په د پاسه سبق وي ثواب بم کېږي ځکه د دین مدرسه ده او د نو تاسو ټول ته دا ترغیب در کوم که په خپل کول شي که بعض دوستانی د چا مالداري او تاسو ورته وای هم پکې ساغشتي شي که څوک یو غټه درې اخلي غالبا د دې جمعات په دانیمه نیم سب تقریبا په 8000 روپے به پریوزي مجموعه چې هغه د پوری کېږي 15000 باندې یو درې زموږ سره سره کېږي نو ارسم رئیسه چې پکې څوک غشتي شي نو هغه کې تاسو خپل ځان شامل کې دا د الله جمعات ته دین دین خپل حصہ پکې شوق سره شامل کې ها نو زمارونو دین دا معلومه علماء کرام چې څوک د مدینه منورې مرګ ځان لغواړي نو غوښتي شي دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت مو او د مدینه منورې مرګ مو او مدینه شریفه کې او خوش قسمت سمرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه اختلاف جوړ کو چاوي اولوی مکه مکرمه ته چې کم قبرستان دی د پلار نکالته وړو چاوي شام ته وړو بیت المقدس کې دفن کو چاوي د مدینه منوره قبرستان ته وړو الته دفن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل هغه ما د نبی رسول الله نوري دلی دي چې پیغمبر کم ځای وفات شو الته دفن کې دغه دی ولا خدای خخ کړي وخت کړي نو او چا انکارونه که معلومیږي دا چې دا حدیث نور خلقم دا اوریدلې دي چې انکارونه کوي نو چې کوم دی هغه وفات شوی دا هغه دی نه لګ اخوا کلم پخ دی ولا قبر وکنيستو بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو دل خوب ولید به خوب می ولید یو سپومه ده او چتا شو او د اسمان دی میانستا ورسېده او بیا د ما په دې غږ کې په دې کوټه کې را پریوت بیا مې سپومه ولیدله دا پلار ته دا خوب بیانې بابا خوب مې ولید بیا مې دویمه سپومه ولیدله او چتا شو د اسمان دی میانستا ورسېده او خرانه وکړه او زما دې غږ کې دې کوټه کې را پریوت او بابا بیا مې درېمه سپومه ولیدا چوچتا شوا او د اسمان دی نیمه تور سید اسمان ته او رانه وکړو بیا زما دې کوټه کې زما دې غږ کې را پریوت دا درې سپومه مې لیدلې پلار وته غونه که حضرت ابوبکر ایسے وته ونوي او چې حضور پاک وفات شو د دې په کوټه کې دفن شو نو وته وی بچي وی هذه احد اقمارک وی دا دې یو سپومه او نور دوه وی او ویني اب هم ته معلوم شي نو دوی مسپومه حضرت ابوبکر صدیق شو اپا کې دفن شو او درې مسپومه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شو ام وزره خوا کې دفن شو او یو صحابي فرمایي چې ما د نبی رسول بلکې حضرت سلمان حضرت یو صحابي دی مخکې هغه فرمایي نو به رايات شي حضرت هغه فرمایي چې ما په تورات کې دالي دي او دا د پیغمبر علی السلام په مخ کې اورولې دی غي په انکارم نه کړي وی ما دالی دلی دی
چې د پیغمبر علیه السلام سره خوا کې چې دې کوم ځای کې دفن کېږي نو عیسی علیه السلام هم سره دفن کېږي نو یو قبر ځای پکې خالی پروت دی هغې به عیسی علیه السلام دفن کېږي زمانو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک مدفن دی مدینه منوره او پکې اجله صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام پکې دفن دي دې نه اندازه ولګوئ چې دا څومره مبارکه ځمکه ده په یو موقع کې یو صحابي راغی او نه بیمارو نبی علیہ السلام ته په ما دم واچوه حضور پاک مبارک ګوته راواغېسته او په دې جبه راخکا په خپل لاړو باندې مبارک او بیا هغه ګوته راواغېسته په ځمکه راخکا د مدینه په خوره او بیا هغه خوره راواغېسته هغه صحابي په تندی راخکا او فی فرمایل تربت ارضنا بریقه بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا وی خوره زمون د ځمکه د مدینه لاړې زما او د مریض په تندی مې راخ کړي چې الله دې مریض له شفا ورکړي ا دې وجنه علماو چې د مدینه منورې خوره خاکې شفا ده څه خاص خوره نه ټوله خوره د مدینه منورې خاکې شفا ده خدای مقصد علما لیکي چې د مدینه خوره راغشتې شي په تندی باندې مګل شي خدا الفاظ به سره وي چې څنګه نبی رسول الله ویلي تربت ارضنا خوره د ځمکې زمونږ چې مدینه ده بریقه بعضنا لاړه د پیغمبر علیه السلام اوس کته د مینو خپل ځان ته او لیشفى سقیمنا باذن ربنا لکه شفا دا بغیر د الله نه بل څوک نه ورکوي جوړونکی الله دی نو د مدینه منورې خوره بهتره خوره کجوره د مدینه منورې مکه مکرمه کې زمزم دلته کجوره ده ته به یاره کجوري باغونه خو پار وطن کې شته نو دا د مدینه تخصیص ولې کې نه یو خاص کجوره ده نبی علیہ السلام صفت کړی دغه ته عجوه وای دا عجوه کجوره صرف په مدینه منوره کې کېږي عوالی وتوی الته کېږي او زیات مقدار کې کېږي او ډیره قیمتي ده نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وختي او کجوره او خړې عجوه او کجوري په دغه ورځ بدته هیڅ قسمه زهريله بیماری زهريله حیوان او یا سحر جادو نقصان نه رسي نو ګوره بعضی بیماری لکه کینسر دا خو زهريله شی دی کنه یا د جلی بیماری خو زهريله شی دی کنه یا بعضی دانه په انسان باندې راوخیږي یا دا ماشي باندې اوچی چی دا ټول زهريله سيزونه دي په وجود کې زهر خواري شي علاج عجوه کجوره ده سحر وختي او کجوره خورا پنهر عجوه زهرونه بخلاص شي خو چې او دې خوړلې په دغه ورځ د زهريله سراتونه ختم شوي نو خدا غ زهريله بیماری کې کټینګ راغی کنه سارله بیا خورا په دینیت خورا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کجوري صفات کړې دي او دا سما دا خو خیر د حدیث الفاظ دي او تجربه سره معلومه ده د ما مخکرو کې اخبار کې او ډاکټر په دې خپل د زړه علاج کړی دی اخبار دي کلیو چې هغه کجوري هغه بدا چلو کو چې د کجوري عجوه کجوري نه ډو کیستی دي او هغه پنور باندې بیا وچ کړی دي او هغه میده کړی دي او بیا وسره د کجوري هغه وخه مخه یو ځای کړی دا او هغه خپل دا هغه چې زما د زړه بیماری سره خدای پاک ختمه کړی دا زمارونو دا خو د مدینه منورې بل عموم درته بیان وکړ اوس بعضی ځای نه دي په مدینه منوره کې مقامات مقدسه لکه یو پکې لومبه دی د مسجد قباء و مسجد قباء لومبه جمعه ته په مقدس مکه د بیت الله نه پسې جوړ شوی دی قران حکیم کې الله فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين نبی علیہ السلام چې څنګه مکه مکرمه نه هجرت وکړه نه دغه علاقې لاله د ټول علاقې ته عوالی وای دا د عوالی وې صدا او خپل نومې قباء ده دغه یو قبیله او سیده بنو عمرو ابن عوف یو قبیله پکې وسیدله چې نبی علیہ السلام لار یو صحابي دی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه سره ډیر شو نو چې یو جمعه جوړول غواړي د مسلمان لپاره اهم لومبه سیس جمعه ده جمعه جوړول غواړي او زمون خلک څه کوي ډیر خلک پلاټیشنو کې او ځایوالو په هغه کې دا اوسېدو د پر پلاټونه تیار کې خو د جمعه ځای پکې څوک پرې نه دي د مالک له پکار دي چې ته ځای خرڅینو د الله بنده یو 15 مرلې یا یو 10 مرلې ځای پکې جمعه له پرې ده کنه
نو بیا وروسته خلک چندې کوي او سوالونه کوي او جمعات ته دو جمعات لده او جمعات لده نه چې دومره لس جرب او شل جرب ځای کې او دونه دنیا پیسې ګټي او خپل بچول په کور جوړ او خپل ځان لپاره د دنیا سہولت برابر نو د خدای کور لام پکې او پیندل اسمر لیور کنه یک وخت په دې شته پیسو کې به خدای برکت پیدا کړي نو بعض دوستان شته چې هغه دینه خرڅ کړي جمعات ته پکې دینه پریخي دي الحمدلله زموږ په دې گاون کې زموږ په دې خانانو کې بعض دوستان الحمدلله شته خدای دې داغي ول برکتونه اجرونه ورکړي زمونږ د گاونډیانو کې زمونږ یو خان صاحب زمونږ د دې جمعات کې چې کار کو زمونږ له آلته په میرا کې دی راکو ودا ځان له خاص کې په دې جمعات یو لګوي خدای بوله څنګه پلان نه مجر ورکړي غیرو په خدای جر ورکړي نو داشه پکار دی نو حضور پاک مبارک څه چلو کو وی جمعات لځه پکار دی هغه صحابي فورا نو وي ور صحابه دغه کې خدای او رسول پراتو زمونږ لکه خود دنیا له د دنیا مال دې خو توجه کم ده موږ چې پیسې په څه طریقه وګټو حلال یو که حرام یې لګو کړي را خیرت مو یې دغه پکېږي ما د صحابه نظر خیرت تاو دنیا خو ارڅو چې د پاتې ده شل کال جون یو کسل کال یو ځل به سفر کوم حضرت کلثوم ابن حدم رضی الله عنه پاسې دوی سیب بل څوک بنور کې دور کوم زمانه دې کې خوخه جسم ردی خوخه کا جمعات لځه ورکو ګور اوس داغه خوش قسمت ته جمعات لځه ورکو نبی علیہ السلام صحابه ته راځي چې کار پکې شروع کو په کچه خخته ولا جوړ کړلې او هغه به راوللې او جمعات روان کو غټه صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام په خپل پکې خدمت وکړو او خخته به راوللې تیګو کې خودلا با مونږ ورمن لکه چې سب ته مکوا مېلمه مې ته زمونږ مشره ته خدمت کې وي مونږ به تیګه غټه واغښتا وی هغه بازار نور را واغښته ور جمعات دون اهمیت لري رونو کو من سوالونه کو جمعاتونو له د مسلمان له خدای کور نه سوال کول دا زنه پوهیږم چې مونږ ولې بد قسمت یو پر کور باندې مونږ سونه پیسې لګو زوی له کور جوړه واده ولا کې غیله سونه پیسې لګي سونه بنگلې ځان له جوړه په یو دیم گزاره نه کیږي او د خدای کور ته مونږ شاکړه د خدای کور سره مونږ مینه نه کو محبت نه کو ها نو جمعات پکې جوړ کو الله ګور غیله سونه فضیلت غ جمعات لا ورکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 2 رکعات نماز په مسجد قباء کې او په ترمذی شریف کې حدیث ته دله به خدای د عمره ثواب ورکړي نور اوسور شو سونه په حج کې پکې په لکونو خلق منځونه کوي روزانه پکې سونه کوي دا لکونه خلق کلال شي دا یو ځل نه دي بار بار دي او یو 2 رکعات پکې نه کوي بلا منځونه پکې کوي رمضان کې د کال 12 میاشتې د جمعه د خلکو ډکی منځونه پکې کیږي د کال پکې په لکونو نه په کروڑونو خلک منځونه کوي د کروڑونو خلکو د عمرو ثوابونه وشو او د دې برابر ثواب د هغه صحابي کې چې جمعه د ځای ورکړي حساب یې لګوي اوس د حضور پاک د زمانه نه اوسه پورې بسونه خلکو پاګه کې منځونه کړي کیربونه نه چې راغې شمیرم نشي کوله څومره د دې بل عمرو ثواب شوی د دې برابر ثواب بلغه صحابي کې چې جمعه د ځای وقف کړي مسجد قباء دا حضور پاک په هر د خالی پرز مسجد قباء ته کله په پیاده ته او کله په سورلې ته تقریبا د مدینه منورې د جمعه ته 3.5 کیلومتر مزل او درې پاوه کې سړی پیاده یو طرف نتلی شي او په سورلې کې د دوری علاقه سورلې والا اخلي تلال شي نو یو حدیث کې داسې چې خپل ځای کې ځان پاک او دسته او بیا لاړې د 2 رکعاتو د ثواب برابر بدله خدای د عمره اجر درکې نو خدای د مون خلکو تواو چې خیر خپل بلډینګ کې خپل او دسو کا او بیا لاړ شه مسجد قباء ته هر خالی وخت کله پیاده ته او کله با پسورلې ته مسجد قباء نو مسجد قباء سر نږدې جمعات ته او د مانځ ډېر به فضیلت راغلي دي او مسجد قباء نه را روان شي 1 کیلومتر مدینه شریفه ته را نږدې شي نو بل یو جمعات ته هغه ته مسجد جمعه وای دغه ځای کې لومبه حضور پاک د جمعې مونږ کړی او د نبی رسول الله دراتلو نه مخکې هم ال ترجمه مون صحابه وکاو دا د 2 جمعاتونو مجموعه ده اوس لوي شوی دی یو جمعات مسجد جمعه دی او بل د مسجد عتبان ابن مالک دی دا یو صحابي عتبان ابن مالک رضی الله عنه نبی رسول الله ته وی چې د قوم امام ما او چې کله باران چې د جمعات ته نشم تلار کې او خور د سترګې می کمزوري دي نظر نو سیب تراشه زما کوړتا او زرت یو ځای خیم چې مال پکې 2 رکعات له برکت ته پاره مونږ کې بیا بزو د عذر په حالت کې هغه کې مونږ کوم نبی رسول الله وغلا وی خدای زم چې لاړ نو عتبان ابن مالک ته وی کم دی د 2 رکعات او کم نو ادا زیرا لوکا نو حضور پاک پکې 2 رکعات مونږ کوم وی دا چې کله وزري باراني نو دل تخپل مونږ بیا کوا په جمعات ته نشتلې تکه هغه سترګو نظر کمزور ولر کې خوړو نو اوس هغه دواړه جمعاتونه یو ځای شوي دي او یو جمعات په جوړ شوی دی مسجد جمعه وته وای بهر کې نور مشاهد مشتا ان شاء الله راتون کی جمعه کې به وي
یو خبره ده کوم هغه خبره باندې تفصیل په بل جمعه کې ده کوم دا میاشت د محرم ده دا شوري میاشت وته وي زمون په پښتانه او په عربی کې محرم وته وي او د اسلامی کال لومبیا میاشت ده لکه څنګه چې د انګریزي کال لومبیا میاشت جنوري وي د اسلامي میاشت لومبیا کال محرمي نو پر تیر شوی 6 تاریخ باندې بل خو چا میاشت نه لیدلې نو سرکار لیدلې دا او بل چا نه لیدلې نو په هغه اعلان مطابق په 6 تاریخ باندې میاشت ختلې ده نو راتلون کې د جمعې ورځ راتلون کې جمعه د عاشورې ورځ را دي لسمه عاشوره وته ولي وي ابرته بل جمعه ان شاء الله ولذي تفصیل وکم او دا غیر ورځ یو دو فضیلت دي یو دادی چې په دغه ورځ روزه نیول پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رمضان روزه نه فرض شوه ناغه به د عاشورې روزه نیوله او صحابه ته چې د عاشورې روزه ونیسه او چې کله مدینه منوره ته لاړ نو بیا صحابه ته چې د عاشورې روزه ونیسه بیا چې کله رمضان فرض شو نو د عاشورې د روزه فرضیت ختم شو خو استحباب یې وسمشتا نبی رسول الله همیشه د عاشورې روزه نیولې ده همیشه نو یو روزه نیول پکې پکار دي ځکه مخکې فرض و او حضور پاک ترغیب ورکړی دی او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل ویلا ان بقیت الى قابل ان کاینده کله پاتشم لا اسومن التاسع نهم بموسر نسم علما دی وجنوي چې یوازې لسمه منیسه لسمه منیسه او نهم موسر ونیسه نو تاسو مهرباني وکړئ نهم روزه د زیارت راتلونکو د جمعې د دوه ورځې روزه کوم وس کې وی ونیسه زموږ جون مونږ له الله را کړی دا د خدای په لاس کې دی مرګ د خدای په لاس کې دی مال او دولت د خدای په لاس کې دی زموږ بچی زموږ عزت او ذلت دا ټول د چا په لاس کې دی نو مونږ چې خدای خوشاله کو نور الله سره دی کړ پر الله خوشالي نو زنانو ته مو په خپلم راتلون کې زیارت جمعه دوره دی روزه ونیسه ها پرې بلوي الله خوشاله شي او صاحب د جمعې روزو ته خو نبی رسول الله غنیمت بارده ویل دي آسان غنیمت نه بګي سړی ته کېږي او نه سړی وکېږي نو دا روجیونه سي په دې نه چې نبی رسول الله دا نیولې دي او ترغیب د دې روجو یې ورکړل دي یو حدیث کې راځي چې چا د عاشورې ورځې روجو نیولا د یو کال ګناه به ته خدای معاف کړي یو بل حدیث کې راځي چې د عاشورې روجو نیولا د یو کال د روجو ثواب به خدای پاک ورکړي دیو به د عاشورې روجه نیسي دویم څه شی دی دویم په دغه ورځ باندې خپل بچو له فراخ روزي ورکول نبی علیہ السلام فرمایي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا و چې د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ له فراخ روزي ورکړه وسع الله علیه سایر سنته ټول کال به ول خدای فراخ روزي ورکړي نو خپل بال بچلا کله خیرات کو نور مخلوق لا ورکړه لاخه خبره ده خو خپل بال بچلا فراخ روزي ورکول او خپل روزي ورکول خپل بال بچ په دغه ورځ باندې نو حدیث راوی د سفیان په مشکات شریف کې دا حدیث تا هغه ما په تجربه وکړه نو چې څنګه نبی علیہ السلام ویلو مقسمه مونته نو خپل په لسمه جمعې په ورځ باندې راتل کې خپل بال بچلا خنفقه ورکول او خپل بال بچلا خروزی ورکول فراخ روزی ورکول تاسو به کې فائدہ را په سنت به عمل مشي خدای به دغون کال روزی فراخه کی پدې باندې ان شاء الله العزیز او روزی خو بوس فراخه ځکه ورکوي ما ته پته پر جونم ډک پراته دي په کېږي ما پر جونم ډک پراته دي د قرباني غوخه تاسو وې شي نه غریبانو له نه ورکوي هغه مشورې نه چې خدای خبر چې بل روزي له به ساته او کسب په کوي نیک وخت ختمه کې ثواب وګټه خیراتی ورکه خدای به روزي درکړي نو فراخ روزي دا ورکه دا دوه خبرې دي دا غیر وځي نور دا شوري د روزي تفصيلات دا برته ان شاء الله آینده جمعه ویم نو ان شاء الله روزه په کې نسو کا خیری کنه راتونکي جمعه کوشش وکړي چې زیارت مسرونی سي او خپل بال بچ له فراخه روزي ورکه فائدہ پکې نو خدای تعالی شیخ هم چې تاسو له دین فائدې پکې او بل جی خیراتم ډیر خدي اجي نه خیر بچو ماشومان له خدای غرمې ورکول شي او خپل ځان له خالص په خیرات شو پښمنیم پکې خکول شي دا شو او بل د من په وطن کې بعد رواجونه دي هغه نه بازار ساته په دې ورتور جامع غستل دا خبره نه ده یا په دې روز مقبره ته قبرون لپاره وصلې شي خاص ورځ پکې نشتا او یا په قبرونو مسوره چول یا په وبا چول باز خلک وي حضرت حسن حسین وي حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه دي وي هغه تګي په کربلا کې وفات شوی دی نو په قبر وبا چي هلکه قبر باندې ته وبا چي هغه څه فائدہ رسي کدي خامخا کیږي واقعي د حضور پاک نو سي مبارک سره ډېر انتهایی ظلم شوی دی د تیر جمعه براتون کی جمعه بدلته ویم ډېر ظلم شوی دی دغه نیاز بن بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ظلم شوی دی نو کته خامخا کې نو ثواب سه خیراتو کا ثواب هغه توبه
خیراتو کا او حضرت حسین رضی الله عنه تعالی ثواب وبخا دا د فائدې خبره نو دا دعا عمل شو ان شاء الله په دې به عملو کې باقی بیان برته آینده جمعه کوم دعا کې الله ته زموږ ناراضي شي خدای ته موږ له رجوع توفیق راکې خدای موږ له عبادت توفیق راکې الله د فتنو افتونو بلیاتونو پامن کې وساته خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې الله که څوک قرضدارانی قرضونه اخلاص کې څوک څه پریشانو ټینشنونو کې مبتلا او الله په خیر او په خوشحالو باندې بدل کې څوک مردگان وفات شي الله مغفرت نصیب کې نن د موږ په دا کلی کې دا جانګیر لمګیر دی والده وفات دعا او ته خدای مغفرت نصیب کې په کورونو هسپتالونو کې مریضان دي الله تعالی شفا ورکې بچا چې اولاد نشته خدای تعالی نارینه اولاد ورکې بچا کاروبار کې برکت پیدا کړي خدای د مخلوق ته شر نه مساته د دنیا او د آخرت د آفتونو نه مساته رب ذل جلال تم د خیر او د برکت جن نصیب کړي زموږ د ټولو دوستانو مسلمانانو د مکه مکرمه د مدینه منورې د تلو سعادت نصیب کړي د حجونو د عمرو توفیق راکړي اخر وخت په خپل د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ولید نوم کې خوده شيخه ولید د کافر نوم تیر شوی دی او د مسلمان نوم تیر شوی دی او خیر دی که چاته ټول قران نه یاد او بعضی سورتونه یادي موږ په څه کول شي ټول قران چاته یادي مونږ وایو ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر نشترآباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله کلی دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115